سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه اوسئ، ژوند، زندګي او وخصیت هم ښه وي او زموږ ټیکنیکل شهید یوټیوب چینل ته هم ښه راغلاست درته وایم. ګران دوستانو ملګرو، موږ ستاسو لپاره یوه ډېره بهترینه مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د همدا طریقه ښیو چې مثال څنګه کولی شو چې د انګلیسي ویډیوګانې په یوټیوب کې پښتو ته ترجمه کړو، خپله مورنۍ پښتو ژبې ته، چې په انګلیسي ژبه هر ډول ویډیو مثال په هره برخه کې د زده کړو په برخه کې نورو برخو کې همدغه خپله مورنۍ پښتو ژبې ته څنګه ترجمه کولی شو. تاسو ټول دوستان ملګري ویډیو سټیپ بای سټیپ وګورئ. په همدې ویډیو کې موږ تاسو مکمل کمپلیټ بشپړ طریقه ښیو. نو له همدې لپاره په ګرانو دوستانو ملګرو تاسو خپل پلی سټور اپلیکیشن ته رادرومئ. دلته به یو پروګرام مثال یو اپلیکیشن به راډاونلوډ کوئ چې د هغه نوم د لینګو ټوب په نوم، لکه څه ډول چې زه دلته لیکم همدا ډول به تاسو کټ مټ همدا ډول سپیل ولیکئ لینګو ټوب، همدا به تاسو را سرچ کړئ او ډاونلوډ به کړئ. دلته زه په همدې کلیک کوم، خو دلته زما سره فعل هر مخکې له مخکې ډاونلوډ شوی دی، په اوپن باندې کلیک کومه. دلته ملګرو بیا تاسو ته همدغه ډول یوه صفحه رادرومي، دلته به تاسو په اوکې باندې کلیک کوئ. دلته چې کله کلیک کوئ تاسو ته بیا همدغه شان یوه صفحه راځي. دلته ملګرو په تاسو کې په همدې ځای کې تاسو یوه ژبه انتخابولی شئ. دلته به ملګرو چې تاسو کله په همدې ځای کلیک کوئ تاسو هغه ژبه انتخابیږي چې تاسو مکمل دلته سیستم همغه ژبې ته اوړي او کوم سب ټایټل چې دی په هغه ژبه کې به راځي. دلته زه خپله پښتو ژبه انتخابوم، تاسو دلته وینئ د زموږ کوم سیستم چې دی مکمل پښتو ته چینج شو. خو یوه ټکي ته مو پام وي، دلته خپله اتومات پښتو انتخاب شوې ده. په همدې کې په کار تاسو انګلیسي ژبه ترجمه کولی شئ، بیا په نیکسټ بیا په اوکې به کلیک وکړئ. یعنې له اردو عربي څخه پښتو ته تاسو کومه ویډیو نشئ ترجمه کولی، مثال چې پښتو ته یې ترجمه کړئ په ویډیو یا په عربي ژبه کې کومه ویډیو وي تاسو په کار د انګلیسي ویډیوګانې پښتو ته ترجمه کولی شئ. دلته بیا په همدې اوکې باندې کلیک کړو. دلته موږ ته یوه بله صفحه خلاصیږي، تاسو دلته وینئ دا یوټیوب هم سپورټ کوي، د یوټیوب هره ویډیو تاسو کولی شئ چې دلته کلیک وکړئ په اسانۍ سره یې مثال ترجمه کړئ. نو زه راځم زما سره فعلا دلته ویډیوګانې شته، په همدې کلیک کړم انګلیسي ویډیوګانې. زه دلته په همدې یوه ویډیو باندې کلیک کړم، تاسو دلته ګورئ اوس به همدغه اوپن شي، لږ انتظار پاتې کیږو. ښه تاسو دلته وینئ هر څه چې دلته مثال تدریسیږي ویل کېږي دلته پښتو موږ ته ترجمه کېږي. تاسو دلته وینئ هر څه پښتو دلته لیکي، تاسو وینئ مکمل هر څه پښتو ته ترانسلیټ کېږي. یوه ډېره زبردسته طریقه ده ملګرو، تاسو چې هر ډول ویډیو وغواړئ ترجمه کولی شئ. دلته په درې ټکي نه کلیک کړم، بیا په سیټینګ نه کلیک کړم، دلته تاسو سیټینګ هم کولی شئ. دلته زیات سیټینګ دی په همدې کې، خو زه د لومړی چک مار ان کوم، په همدې سب ټایټل کې تاسو نور هم تغییرات راوستلی شئ، مثال په خپله خوښه چې څه ډول د ښه راشي په کوم پوزیشن کې. تاسو دلته وینئ همدا چک ما ان کو، تاسو دلته وینئ همدغه قلم نشان هم فعال شو. دلته تاسو قسمه قسمه سیټینګ هم په همدې کې کړلی شئ، کپي کولی شئ، کولی هم شئ او شیر کولی هم شئ. بیا په درې لاینس باندې کلیک کړم، دلته په سیټینګ باندې دلته تاسو ملګرو د خپل سب ټایټل سایز هم بدلولی شئ، د لیکنې مثال څومره سایز کې دی همدې څخه ټرانسلیټ کومه لیکنه چې ټرانسلیټ کېږي هغه سایز هم چینج کولی شئ په دوهم یونې چې کلیک وکړئ. دلته بیا ملګرو تاسو خپل سب ټایټل کلر او رنګ بدلولی شئ، مثال په کوم رنګ کې تاسو ته لیکنه ښکاره شي، شین، سور، زیړه، تاسو دلته انتخاب کړئ. همدې څخه وروسته ټرانسلیټ فونټ کلر، مثال کومه لیکنه چې ټرانسلیټ کېږي هغه د مثال په کوم رنګ کې، همداسې دا نور تاسو وینئ دلته سبټایټل بیکګراونډ هر څه تاسو په همدې کې چینج کولی شئ، په دې کې زیات تغییرات راوستلی شئ چې په همدې کې وګرځي. یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. خو همدې څخه وروسته یو بل چک دی یوټیوب، مثال تاسو په همدا چک حتما ان کوئ. دلته بیا تاسو بیا په اسانۍ سره کولی شئ تاسو همدغه د یوټیوب کومه آیکن چې ده همدغه فعاله شي. دلته چې تاسو په همدې کلیک وکړئ تاسو ته ملګرو بیا د یوټیوب ویډیوګانې چې تاسو یوټیوب ته داخلېږئ. نو دلته تاسو په یوټیوب کې خپله کومه ویډیو چې ده هغه لینک هم دلته چولی شئ، سرچ کولی شئ، یوټیوب چینل هم سرچ کولی شئ. زه دلته خپل یوټیوب چینل لیکم، همدغه زما نوی چینل دی، په همدې کې زه په انګلیسي ژبه خدمات وړاندې کوم او شارټ ویډیوګانې اپلوډوم. دا زه لیکم، نو تاسو که وغواړئ چې دا د سره سبسکرایب کړئ نو په همدې طریقه یې ولیکئ کټ مټ دا همدا شکل کې، ځکه چې نوم یې آنلاین سرویس دی، چینل نوی دی، په نوم کیدای شي را سرچ نشي. نو تاسو بیا کولی شئ چې د ټکنالوژۍ په باره کې، مثال د موبایل کمپیوټر تخنیک په باره کې د شارټ ویډیوګانو څخه برخمن شئ. دلته تاسو وینئ ملګرو زه د خپل چینل کې په یوه ویډیو باندې مې کلیک وکړ، همدا ویډیو زه پلی کوم، دلته په اوکې نه کلیک کوم. تاسو دلته متوجه شئ
وینئ هر څه ترجمه کیږي چې څه هلته ترجمه شوی دلته ترجمه کیږي ښه تاسو ته خو ما په د خپل چینل اگزامپل ویل کوم مثال تاسو چې هر چینل یو مثال په انګلیسي ژبه هر ډول ویډیو وي تاسو په همدې طریقه ترجمه کولی شئ ښه په همدې کې داسې خاص څه نور نشته ملګرو تاسو کټ مټ همدا طریقه استعمال کوئ په همدې طریقه مثال ویډیوګان دې راواخلئ پلی سټور کې سرچ کړئ او همدلته ترې استفاده وکړئ له همدې څخه نو په همدې طریقه ملګرو تاسو کولی شئ چې همدغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او د انګلیسي ژبې چې په هره برخه کې ویډیوګانې وي تاسو یې په اسانۍ سره خپله مورنۍ ژبې پښتو ته ترجمه کړئ نو خدای دې وکړي چې په طریقه هم پوه شوي یاست ویډیو مو هم خوښ شوي لایک یې هم کړئ او نورو دوستانو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې له همدې معلوماتو څخه دوی هم برخمن شي په آینده کې ترې استفاده وکړي د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست